فلم کې موږ یو امریکایي فوجي میتیوز او هغې ملګری آیزک ګورو. دا کال 2007 و کله چې امریکې په عراق کې جنگ وګټلو او په عراق کې له ګیس پیپلاین باندې چې کوم کار ودرېدلی و هغه یې واپس چالو کولو. خو دلته کې اوس هم څه عراق دهشتګردو کوم چې د امریکایي فوجیانو یې مړه کولو او دغه کار یې نه پرېغوستو او دلته چې به کله مزدوران کار ته لاړو نو هغه دهشتګرد به پرې راغو او حمله به یې پرې وکړو او دوی به یې مړه کړو. خو اوس دې ځل حکومت مزدورانو لېږلو نه پیله دغه 2 کسان یې رالېږلي وي. میتیوز او آیزک دلته کې په غرونو کې پټ وي او په هغه پیپلاین باندې نظر ساتي او دهشتګردو په تماماني وي. دوی د تېرو 20 غنټو نه هلته کې ناست وي خو هلته کې یو دهشتګرد هم رانشي. میتیوز خپل ملګري ته وایي چې زما په خیال دلته کې یو فوجي هم نه دی بچ او دا ټول مړه دي او دا په خپل دوربین کې وګوري او ملګري ته وایي چې زما په خیال هغه دهشتګرد دغه خلک یې مړه کړو او دلته نه وتښتېدو. آیزک دې ته وایي چې دلته کې د عراق دهشتګرد په دوربین کې هم نه ښکاري او زموږ ټول مزدوران یې په هیډ شاټ باندې ویشتي دي او مړه کړي دي او دا هم ورته وایي چې دا د جوبا کار دی کوم چې عراقي پروفیشنل سنایپر دی. خو میتیوز دا فکر کوي چې څوک هم په 30 سکندو کې څوک دومره خلکه نشي مړه کولی. میتیوز ډېر ساعت هلته کې ناست وي خو بیا هغه راپاڅېږي او لاندې کوزېږي او خپل ملګري ته وایي چې ما بیک اپ کې واخله. میتیوز هلته کې لاندې راکوشي او آل ناوال اخلي. هغې سره په لاس کې چې کوم ټوپک وي هغه د هغې ملګري وي کوم چې هغې نه په یو مقابله کې مړ وي. بیا میتیوز هلته کې دا خلکه ګوري کوم چې ټول د سر نه لګېدلي وي یعنې هیډ شاټ باندې ویشتي وي او دا بالکل هماغه د سنایپر کار وي کوم چې آیزک دې ته وویلو. میتیوز بیا هلته کې جایزه اخلي چې دغه سنایپر کوم ځای کې پټ و چې دغه ټول خلک یې ویشتي وو. آیزک هغې ته وایي چې واپس راشه. هغې ته شک وي چې دغه جوبا اوس هم دلته کې پټ دی. بیا اچانک هلته کې په میتیوز باندې څوک ډز وکړي او هغه په ځمکه رالړی شي. خو آیزک چې کله وګوري نو هغه لاندې راکوشي او رامنډه کړي او خپل ملګری هلته نه وړي یعنې بچ کوي. خو هغه سنایپر په آیزک باندې هم ډز وکړي او دا په خپه ولي او زخمي کړي. خو آیزک هلته نه وتښتېږي او دیوال شاته پټ شي او میتیوز ته دا خبر وکړي چې ځان مړ کړه کنې دغه سنایپر به تا ولي او مړ به دې کړي. خو میتیوز یې ته وایي چې زر تر زره نور فوج دلته کې راوغواړه. خو آیزک په خپه باندې لګېدلی وي او د هغې د خپې نه ډېره زیاته اینه روانه وي. هغه یو بیلټ روکاږي او د خپې نه یې تاو کړي. کله چې هغه ریډیو راوړي او خپل بیت سره رابطه کوي نو هغه ریډیو خراب شوی وي. بیا هغه ګوري چې هغه سنایپر دغه ریډیو ویشتی وي او خراب کړی وي. بل خواته میتیوز هغې نه تپوس کوي چې هغه سنایپر چېرته پټ دی چې زه پرې ډز وکړم او مړ یې کړمه. آیزک هغې ته وایي چې هغه سنایپر موږ ګوري او که تا څه هم وکړو نو هغه به تا ولي او مړ به دې کړي. بیا آیزک دیوال نه یو خښته روکاږي او خپل ټوپک پکې ایږدي او په هغه دوربین کې هغه سنایپر کتلو کوشش کوي. خو هغه دیوال لړی شي او د هغې لاس خوږ شي او ډېر زخمي شي. بل خواته میتیوز هم خپل ټوپک راخلي خو هغې نه ډېره وینه تلي او هغه هلته کې بېهوشه شي. آیزک هم د خپلې خپې نه هغه ګولۍ روکاږي او دغه شانتې هغه ګولۍ روکاږي او د خپې نه پټۍ تاوه کړي او دغه شانتې دا هم بېهوشه شي. کله چې دا په هوش کې راشي نو هغه هلته کې په هیډفون کې څه اواز اوري. خو هغه د دې یو ملګری وي کوم چې د بیس نه دوی سره کانټیکټ کوي. خو هغه سړی دې نه څه عجیبه غونډه کې تپوسونه کوي کوم باندې چې آیزک ته شک وشي. هغه ورته دا وایي چې موږ ته ستا لوکیشن نه ښکاري ته ودرېږه چې موږ ته وګورو او چې کله موږ ته وګورو نو موږ به تا ته یو هلیکاپټر درولېږو. خو آیزک ورته وایي چې دغه کار کول ډېر زیاته خطرناک کار دی او موږ به په دې کې مړه شو. آیزک چې کله دې سړي سره خبرې کوي نو دې زبان نه پته ولګي چې دا سړی امریکانی نه دی بلکې د عراق دی کوم چې هغه سنایپر دی جوبا دی او دلته کې پټ دی او دې ته دا هم پته ولګي چې دغه کس اوس زموږ ریډیو هیک کړی دی. آیزک اوس دې سره خبرې کول هم نه غواړي خو دا جوبا دې سره خبرو کوشش کوي او ورته وایي چې ما ته د خپل باره کې حل ووایه. آیزک یو ځل بیا خپل ریډیو راوالي او خپل بیت سره رابطې کوشش کوي خو هغه ریډیو اوس هم خراب وي. بل خواته جوبا اوس هم آیزک سره خبرو کوشش کول غواړي خو آیزک دې ته بالکل هم جواب نه ورکوي. اوس جوبا دې ته وایي که تا ما سره خبرې ونه کړې نو زه به ستا ملګری مړ کړم. بیا جوبا دې سره خبرې کول چالو کړي. دې دوران آیزک د دې لوکیشن معلومولو کوشش کوي او په ځمکه باندې څه نقشه جوړه کړي. جوبا دې ته وایي چې زه یو فوجي نه یم بلکې یو عام انسان یم کوم چې خپل ملک دپاره کار کوم او خپل ملک بچ کول غواړم. بیا جوبا دې نه د خاندان باره کې تپوس کوي کوم منې چې آیزک دې ته وایي چې دا زما پرسنل زندګي ده او په دې کې د تعالی جواب نشم درکولی.
آیزک دې ته وایي چې ته هغه خلک مړه کول غواړې کوم چې ستا په ملک کې ترقي کول غواړي. موږ دلته اسکولونه جوړو او له ګیس پیپلاین هم تاله جوړو. بل خواته جوبه په خندا شي او دې ته دا وایي چې تاسو دلته نه لاړ شئ او کومې پیسې چې تاسو په عراق کې لګولې دي هغه به موږ تاسو ته واپس درکو. دې دوران دی یو بل سره ډېرې خبرې کول غواړي خو آیزک دې ته جواب نه ورکوي. او یو ځل بیا جوبه دې ته وایي که تا خبرې ونه کړې نو زه به ستا ملګری ولم او مړ به کم. بل خواته کې جوبه دې نه یو سوال وکړي په کوم معنی چې دا ډېر زیات حیران شي. هغه دا چې دې ته وایي چې ستا ملګري ستا په لاس کې کم ټوپک و هغه ملګری چا مړ کړی دی او څنګه مړ دی. په کوم معنی چې آیزک ډېر زیات حیران شي ولې چې دغه خبره دې ته او میتیوس ته صرف پته وه. آیزک ته اوس دا هم پته ولګي چې وختي نه د لاسه دا زموږ خبرې اوري کوم معنی چې موږ یو بل سره خبرې کولې. آیزک خپل دوربین کې ګوري یو کس هلته کې مړ وي کوم سره چې ریډیو پروت وي. آیزک بیا هلته نه خوځي او دیوال ته خواته راځي. بیا هغه یو لرګی راخلي او هغه ریډیو راکاږي خو هغه لرګی ډېر زیات لنډ وي او هغه هغې ته نشي رسېدی. هغې نه پس ته آیزک ډېر زیات تږی شي او هغه بوتل له جیبه راوکاږي خو هغه بوتل کې هم سوری شوي وي کوم سره چې ټولې اوبه لاندې توی شوي وي. جوبه ورته وایي چې ما ستا په بوتل باندې هم وختي فایر وکړو او زه غواړم چې تا سره اوبه ختمې شي او ته د تندې له لاسه دلته کې مړ شي او هغه ریډیو میم درته ویشتی دی کوم معنی چې ستا نور ملګرو سره رابطه ونه شي او زه نه غواړم چې ته یو دم هلته کې مړ شي. بیا آیزک هغه ګولۍ راخلي کوم معنی چې دا وختي لګېدلی و او جوبه نه تپوس کوي چې تا سره کوم ماډل ماشین دی. آیزک هغې ته وایي چې ته یو دهشتګرد دی خو هغه ورته په خندا شي او ورته وایي چې دهشتګرد زه نه یم تاسو یې او دا هم ورته وایي چې ته زموږ ملک ته راغلی او زموږ خلک مړه کوې او ته یو دهشتګرد دی. آیزک بیا خپله نقشه جوړوي او هغې ته پته ولګي چې هغه اوس چېرته کې پټ دی. آیزک خپل دوربین راخلي او هغه هلته کې د کچرې یو غټ ډیران ګوري او دا فکر کوي چې دا دومره ګرمۍ کې څومره ساعت نه دلته کې پټ دی. دې نه دا ظاهرېږي چې دا ډېر پروفیشنل سنیپر دی خو جوبه دې ته وایي چې زه یو عام انسان یم. آیزک ورته وایي ستا له ژبې نه داسې معلومیږي چې ته امریکایانو سره ډېر زیات وخت تېر کړی دی او ته په فوج کې پاتې او ته اوس زموږ خلاف شوی یې او زموږ خلکه مړه کوې. خو جوبه ورته وایي دغه رنګې بلکل هم نه ده. زه هغه خلکه مړه کوم چې په موږ باندې پیله حمله کوي. آیزک چې کوم دا دوربین استعمالوي دا د دې یو ملګری دی او هغه په دې جنګ کې مړ شوی دی. بل خواته آیزک ډېر زیات تږی دی او ستړی دی او د هغې حالات ورو ورو خرابېږي او جوبه دې ته وایي چې کله ته مړ شي نو زه به راشم او تا نه به دا ټوله اسله واخلم. خو آیزک یو ځل بیا بېهوشه شي او هلته کې اوده شي. خو لږ ساعت پس کله چې هغه هوش راشي نو هغه په خپل ټوپک باندې جاکټ او هغه ټوپۍ کیږدي او جوبه ته دوکه ورکولو لپاره هغه ټوپک ونیسي. خو جوبه ډېر زیات هوښیار وي او هغه په دې چال کې ګیرېدل نه غواړي. خو آیزک نه په غلطۍ کې هغه هیلمټ اخوا لړی شي. اوس آیزک ډېر زیات په خطره کې شو او په ریسک باندې دی. خو آیزک ډېر زیات بهادر انسان وي. هغه هلته کې پاڅېږي او یو مړي نه خپل یو جیکټ او یو ریډیو راواخلي او واپس هغه دیوال شاته راشي. بیا په هغه بیګ کې لږې اوبه او یو چاکلیټ وي کوم چې هغه زر زر وخوري او کله چې دا ریډیو دا آن کوي نو دې ته پته ولګي چې دا ریډیو هم خراب دی. جوبه هلته نه هغه دوربین باندې فایر وږي او هغه هم ورته ناکاره کي. آیزک یو ځل بیا په هیډفون کې څه اواز اوري کوم چې د میتیوز وي او هغه اوس هم ژوندی وي. آیزک میتیوز ته وایي چې دغه سنیپر په دغه ګن کې پټ دی. میتیوز سره په لاس کې یو وړه شیشه وي او هغه له کچرې ډېر ګوري او بیا خپل ماشین اوچتولو لپاره هلته نه ډېر په مزه روان وي چې هغه سنیپر یې ونه ګوري. آیزک اوس کوشش کوي چې هغې سره خبرې وکړي او هغه دا ونه ګوري. دلته کې آیزک ته پته لګي چې جوبه یو ټیچر و او هغې په سکول کې وړو ته سبق ښوولو او په دې دوران کې هغه واړه ټول مړه شوي دي او امریکایانو ورته وژلي دي. او آیزک چې کوم دیوال شاته پټ دی هغه یو سکول و کوم چې په دې جنګ کې مکمل تباه شوی دی. جوبه آیزک نه دا تپوس کوي چې هغه سکوپ اوس هم تا سره دی او ته په دې باندې څه کوې. آیزک جواب ورکړو نه بیا هم انکاري شي خو هغه ته بیا وایي چې دغه میتیوز برته ولم او مړ به کم. خو یو ځل بیا آیزک دې ته جواب ورکوي او ورته وایي چې دا زما د یو ملګري دی کوم چې په جنګ کې مړ دی او هغه زما د لاسه مړ شوی دی او دې لپاره دغه سکوپ ما سره ایثار دی او دا له هغې یو نشاني ده ما سره. دغه دوران میتیوز خپل ماشین راولي او په هغه ګن ډیري باندې ډزې چالو کړي.
آیزک هم په هوا کې ډزې چالو کړي او هغه غواړي چې میتیوز دا ونه ګوري. خو میتیوز چې کله خپل ماشین لوډ کوي نو دغه دوران کې هغه په دې باندې ډز وکړي او په لاس باندې ولي او زخمي کړي. میتیوز غواړي چې هغه هم د دې دیوال شاته راشي او ځان بچ کړي. جو بدل د کې میتیوز په سر باندې ولي او هغه هلته کې مړ کړي. آیزک چې کله دا وګوري نو هغه ډېر زیات خفه شي او په ژړا شي. آیزک دلته کې جو به ته وایي چې ما مړ نه کړي او زه کور ته تلل غواړم. خو جو به دې ته وایي که ته واقعي کور ته ځې نو زه تا نه ولم او پرېږدم دې. خو آیزک په دې باندې یقین نه کوي او ډېر زیات یېرېدلی وي او هغه دیوال شاته پټ شوی وي. جو به دې ته وایي چې په عراق کې خو جنګ ختم شوی دی او ته اوسه پورې ولې دلته کې ایسارې. آیزک دې ته وایي چې ما لا هېڅ هم پته نشته او زه کور ته تلل غواړم. جو به ورته وایي چې کله پورې ته ما له مکمله کیسه وکړې نو زه تا نه ولم. بیا آیزک دې ته خپله کیسه چالو کړي او ورته وایي چې کوم ملګری مړ شوی دی هغه ما ویشتی دی او ما خپلو فوجیانو ته ویلي چې هغه دهشتګردو ویشتی دی. دغه دوران هغه ریډیو کې څه شور شي او دا زر رامنډه کړي. دا له هغې ملګري کوم چې دې سره کانټیکټ کول غواړي او کله چې دا له خپلو ملګرو اواز واوري دا ډېر زیات خوشحاله شي. خو لږ ساعت پس هغه ریډیو واپس بند شي او له هغې سیلونه ختم شي. آیزک ته پته ولګي چې دا جو به و او کوم چې د دې بیا سره یې کانټیکټ کولو او نور فوجیان یې راغوښتو او هغه یې ویشتلو. آیزک ته دا پته ولګي چې دا جو به و کوم چې بیا سره کانټیکټ کوي او د دې په اواز کې هغوی سره خبرې کوي او مدد لپاره هغوی راغواړي. او دې ته دا هم پته ولګي چې دا ډېر ټایم نه دلته کې پټ دی او دا له بیس نه فوجیان راغواړي او هغه په چل کې دلته کې ولي. او دا هم ورته پته ولګي چې دغه موضوعان ویشتلو نه پس دې بیک اپ دپاره کال کړی و. بل خواته آیزک یو ځل بیا بېهوشه شي او هلته کې یو کارغه راځي او د هغې په خپه کېږدي او هغه زخم ورنه خوري. خو هلته کې آیزک یو ځل بیا راپاڅېږي. بیا هغه یو لرګي کې تار اچي او د میتیوز هغه ماشین راکاږي او ځان ته یې رورسوي او دا په هغه ډیران باندې فایرنګ چالو کړي. بیا هغه هلته کې یو هلیکاپټر ګوري چې هلته کې راشي. خو آیزک ته پته وي که دغه فوجیان راغلو نو جو به په دې باندې هم فایر وکړي او د هغه به مړه کړي. بیا د هغه دیوال ځان نه لړه کړي کوم ځای چې هلته کې ډېره زیاته دوړه جوړه شي او هغه هلیکاپټر پټ شي او جو به یې ونه ګوري. هغې نه پس آیزک هلته کې ودرېږي او په هغه ډیران باندې ډزې چالو کړي. بیا آیزک ګوري چې هلته نه ډزې نه راځي او دا فکر کوي که چېرته هغه ما ویشتو او مړ مې کو. بیا هغه هلیکاپټر هلته کې راشي او دا په سټیشن کې واچي او په هلیکاپټر کې کښېني. خو آیزک خپلو ملګرو ته وایي چې دغه ډیران باندې ډزې ولي او دلته څوک پټ دی. خو د هلیکاپټر اواز ډېر زیات وي او دوی د دې خبره ونري. خو بیا اچانک جو به په هغه هلیکاپټر باندې هم ډزې وکړي او هغه ټول فوجیان هلته کې مړه کړي. او هغه د دې هلیکاپټر هغه پایلټ هم ولي په کوم باندې چې هغه هلیکاپټر هلته لړه شي او تباه شي او آیزک هم پکې مړ شي. او کله چې د امریکا یو نوی ټیم راشي نو دا به په دې باندې هم فایر وکړي او ټول به مړه کړي. او دلته کې موږ ګورو چې جو به مړ نه شي او ژوندی پاتې شي. او د دې فلم یو بل حصه هم شته کوم کې چې جو به مړ شوی وي. نو تاسو زما له بل فلم انتظار وکئ او ګورئ چې دغه جو به څنګه مړ شي.